یو حدیث کې دا راځي چې خطرناکې فتنې دوه دي چې د انسان بیخ بنیاد وباسي، هغه مال او زنانه. ځکه چې یا به د خېټې غم کې او یا به د شهوت غم کې، داسې ده که نه ده؟ نو په دغه دوو پسې ګرځي. څوک چې په زنانو پسې ګرځي هغه شهوت پوره کوي، او څوک چې حرام مال خوري هغه خېټه ډکوي. دواړه خطرناکې فتنې دي، دواړه الله دې موږ د دواړو نه لرې ساتي. فتنه د مال دا بله فتنه ده. فتنه د مال الله په قرآن کې سوی واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه. پوه شئ چې ستاسو مالونه او ستاسو بچي دا یو فتنه ده، یو امتحان دی. په سورت الانفال کې الله دا خبره کړې ده لا تخونوا الله والرسول. ای ایمان والو خیانت ونه کوي چېرته د الله سره او د الله د پیغمبر سره او د هغه د دین سره. ګورئ خیانت ونه کوي، بیا پسې ډایرېک ووایي واعلموا انما اموالکم واولادکم. علما وایي د دې نه دا فایده راووته. اول وایي خیانت مه کوئ، بیا وایي پوه شئ چې ستاسو بچي او ستاسو دا مال فتنه ده. وایي فایده ترې دا راووته چې د خیانت غټه لار چې انسان د الله سره خیانت وکړي او د پیغمبر سره، هغه یا د بچو په لار کېږي او یا د دې مال په لار کېږي. ډېرو خلکو چې دین پرېښودی د مال د لاسه پرېښودی دی، ډېرو خلکو د بچو د لاسه پرېښودی دی، د مزدورو د خېټې د شهوت او د ښځو د لاسه پرېښودی دی والعیاذ بالله. نو دا مال هم یو فتنه ده. ځکه الله سوی یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم، ای ایمان والو غافل دي نه کی تاسو د دین نه. بس دوه خبرې ذکر کړي دي، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم. مال ستاسو او بچی ستاسو داسې نه چې د دې د لاسه تاسو د دین نه غافله شي. نو فتنه د مال دم په دې کې دننه